بامیانو کې د 24 روغتیايي مرکزونو د رغونې چارې پیل شوې. د بامیانو په مرکز او شپږ ولسوالیو کې د 15.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 24 روغتیايي مرکزونو د ترمیم او رغولو چارې پیل شوې. پروان او غزنی ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله 4 تنه مړه شوي دي. د پروان او غزنی ولایتونو سیمهیز امنیتي چارواکي وایي چې په دغو دوو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله 4 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا زلزله ځپلو ته 50 کورونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د اسیا د ټولنیزو خدماتو نړیوالې ادارې په مالي ملاتړ د 10.8 میلیونه افغانیو په ارزښت 50 کورونه جوړ او زلزله ځپلو کورونو ته وسپارل شول. د افغانستان مرکزي بانک اعلان کړی چې سبا د چهارشنبې په ورځ 14 میلیونه امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان مرکزي بانک نن د یوې ټویټ په خپرولو سره سوداګریزو بانکونو او د پولي خدمتونو له شرکتونو چې پر شرایطو برابر وي غوښتي ترڅو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې له افغانستان څخه ورغلي کډوال چې ډیری یې ناقانونه کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د ترکیې اناتولي خبري اژانس د اوغلو له قوله لیکلي چې دغه افغان کډوال د الوتکې له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي.